د پاکستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د خوندي پټنځیو په اړه دغه هیواد دریځ منلی. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې دننه اپریشنونه ترسره کړي. پاکستان له اسلامي امارت څخه بیا هم مهمه غوښتنه کړې. د اسلامي امارت ځواب هم خپروو. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې ویلي دي چې د امنیت شورا منلې ده چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ جنگیالي په افغانستان کې روزل کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د 15 یا 5 شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې لیکل شوی دی چې پاکستانی طالبان د سیمې لپاره یو نوی ګواښ بلل کېدای شي او د نورو د سیمه ایزو ترهګرو ډلو لپاره د چترۍ په توګه کار کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندې یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد سملاسي اغیزمنې او ځواکمنې هڅې ترسره کړي. زهرا بلوچ ټینګار کړی دی چې اسلامي امارت باید دا باوري کړي چې دغه هیواد خاوره د پاکستان پر بډ د تروریستي خوځښتونو لپاره نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو له مخې پاکستان په تیرو څو میاشتو کې د څه باندې 800 ترهګریزو بریدونو شاهد دی. دغه ټولنه ډیروي چې له افغانستان څخه د ترهګرو ګواښونو د ملګرو ملتونو د یو شمېر غړو هیوادونو اندېښنې ډېرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې لیکل شوي دي چې د پاکستاني طالبانو او اسلامي امارت ملاتړ او همکاري د جنګیالیو د ورکولو او روزنځیو په برخه کې ډیره شوې ده. د پاکستاني ویاندې تازه څرګندونو تورونو او غوښتنو ته د اسلامي امارت چارواکو لا کوم غبرګون نه دی ښوولی، خو پخوا یې دغه ډول څرګندونې تل رد کړي دي. درنو لیدونکو نه مالتیا مو مننه.